دا به هم د کم ظالم او بدبخته زوی که نه چې دا داسې حرکت یې وکړو آب هم د کم ظالم بدبخته زوی و که نه چې په دې نوشهره کې خپله لور ژوندۍ ښخه کړه دا به هم د کم ظالم بدبخته بچی وي که نه نن موږ او تاسو خپلو بچو ته دین نه ښایو د علماو مجلس هم پرېښی دی جومات ته تلل راتلل هم پرېښي دي مرکز ته تلل هم پرېښي دي په دین باندې چې کوم دی مال نه لګو پوه شئ دا درته اوس ګارخیل ښکاري دا علما دا چې په منبرونو دا چغې وایي دا فریادونه کوي دا آواز او نصیحتونه کوي دا تبلیغ والا منټلان دي لیوني دي دا کوڅه په کوڅه باندې ګرځي دا ګشتونه کوي همدې وخت دپاره که نه دغه منظر به نن موږ نه کتو پر رب مې دې قسم چې زما د زندګۍ نه زړه تور شو چې دا واقع ما وکته دا کم طرف ته حالات روان درخواست کوم ای نوجوانانو ای زنانو په خپل حال باندې چې کوم دی په خپل ځان باندې رحم وکړئ دین طرف ته راشي الله طرف ته راشي الله ته خپلې مسلې وړاندې کړي الله ته هره خبره وړاندې کوه خپله بیماري خپل ټینشن خپل قرضونه کور دی نه هغه الله ته وایه الله ته جاړه د ماشوم ته وګوره چې کله بیمار شي مور له راشي چې کله وږی شي مور له راشي چې کله یې بار کوڅه کې سکو وي مور له رامنډه کړي موږ او تاسو به الله له ځو الله ته به خپل مسایل بیانو الله ته به خپل ټینشن پریشانی بیانو الله ته به خپلې جړاګانې فریادونه پټ تنهایۍ کې واذا سألك عبادي عني فإني قریب الله وایي زما بنده که نه مانه سوال کوي وایي زه نږدې یم دې ته څومره نږدې ونحن اقرب الیه من حبل الورید وایي د شارک نه ورته زیات نږدې زما محترمو درخواست کوم قسم په رب العالمین درخواست کوم په صحیح نهج باندې راشي پرېږدئ دا ټیک ټاکې پرېږدئ دا د غفلت دا زندګي پرېږدئ دا ګانې بجانې پرېږدئ دا د بدماشانو د لوفرانو د پوډرینو دا حرکتونه راشي د الله په بندګۍ کې راشي وایي زندگی آمد برای بندگی زندگی بی بندگی شرمندگی قسم د الله په ذات باندې الله سره صلح وکړئ وګورئ زموږ او ستاسو دنیا به هم الله ښایسته کړي د عزت پاک دامنۍ زندگی به الله پاک په دنیا کې او د مرګ نه بعد لوی خوشحالۍ دی بیا دا اوس لاړو د دا حرکت وکړو دا دومره په لوی نقصان او په تباهۍ باندې لاړو دنیا هم لاړه آخرت هم لاړو زما محترمو کوشش وکړو د موبایل استعمال کم د قرآن تلاوت شروع کړو په کثرت سره استغفار شروع کړو لږه زیاته ناسته په جومات کې کوه لږ ادیرو ته ځه ادیره کې قبرستان په ادیره کې کښېنه دې مړو ته ګوره دې قبرونو ته ګوره چې ورځ به ما هم دلته راوړي انشاءالله ډېره فایده به کېږي زموږ لوی علما شته هغې په لاس سره بیت وشي انسان د ګناهونو نه منې کېږي په کبیره ګناهونو کې مبتلا یو عالم سره کنټیک وکړي هغې سره دا ټولې مسلې شیر کړي د جنۍ دپاره به ته خودکشي کوې د یو جنۍ د پاسه بله جنۍ ښایسته الله پیدا کړي د هغې د پاسه بله جنۍ الله ښایسته پیدا کړي او ته د یو جنۍ دپاره چې کوم دی خوږ ځان ولي د پیسو دپاره د دنیا دپاره دا دنیا خو الله د ماشي د وزر عمره نظر الله دې دنیا ته نه دی دنیا داسې شی چې ته په دې دنیا باندې خوږ ځان خواږه بچي زما محترمو درخواست کوم بچو ته دین وښایئ بچي په سمه لار په نیغه لار باندې روان کړي دا ستاسو هغه نرمي وه چې په ماشومتوب کې تاسو بچو سره به کوله اوس د بچو نه هم درندګان جوړېږي لګیا دي کوم طرف ته روان دي درخواست کوم انشاءالله العزیز چې په دنیا باندې بله ورځ هم یو زوی پلار نه چې کوم دی حق غوښتو او د شپې شپې دغه پلار راغی او دغه زوی په دې سر باندې وویشت خو ته به ما نه اوس حق غواړې دا د دنیا په سر باندې د دنیا په سر دا دنیا به همداسې باقي پاتې موږ او تاسو باندې مه کوئ خیر دی یو ځای کې وروسته شه خیر دی یو 10,000 20,000 روپۍ څومره چې کوم دی حق ستا خلک لاندې کوي لاندې دي کې یو ځای شته چې هغه اصولولی شي قسم دی په داسې بیماریانو کې په داسې مرضونو کې به مبتلا کی چې بالکل به علاج نه په سکندونو کې د الله سره خو داسې عذابونه دي داسې مصیبتونه دي داسې تکلیفونه دي ظلم ظلمات یوم القیامة ظلم به د قیامت په ورځ د تیارو په شکل کې نو درخواست کوم انشاءالله نور د غفلت د خوب نه رابیدار شي نور د ظلمت د دې تیارو نه رابهر شي علم طرف ته راشي دین طرف ته راشي قسم د الله په ذات باندې یاد ساتئ که نه انسان باندې چې کله محنت بند شي که نه همدغه د درندګانو بیا خویونه پکې پیدا کېږي بل له ټک ورکوي دلته هېڅ نه میلاویږي خو بس هغه چې کوم دی ځورېږي او تکلیف کوي او پړقېږي بس دا چې کوم دی خوشحالی مار لړم بیا د میخې د غوا د دې ځناورو صفتونه یو اخور باندې چې کوم دی میخې تړلي یو ترې نه ریلکه هلاله که ټوټه که دا نورو پسې مخ هم نه راړي هغه معامله ده مسلمانانو کې هم دغه صفتونه پیدا شو بیا چې کوم دی دا ځناور بل ځناور له ډغره ورکوي خپله خېټه مړی موږ کې دا شته که نشته د بل کور رانو بس د خپلو بچو د خپلې ښځې او د خپل ځان غم را سره کوشش وکړئ انشاءالله د دنیا په سر باندې چا سره باس مباحثې د دنیا په سر باندې جنګ جګړې انشاءالله نه به کوو الله ته ځان وسپارئ بیا وګورئ الله پاک دې
څنګه بند کارونه روانوي، الله پاک څنګه بدله اخلي، الله پاک څنګه الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. دا مې یو د زړه فریاد تاسو ته سناو کو، الله دې وکړي چې موږ او تاسو په دې باندې عمل کولو والا جوړ شو. वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरा उम्र भर का रियाज़ था, मेरे दर्द की थी वो दासता जिसे तुम हंसी में उड़ा गए. वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.